یا الله ته خیر را پېښ کړي څنګه یې مرانه ایره شوه لیونۍ شوې به ورېږه په دې ډوډۍ بیا ولاړ دا لکان اوس پاڅي او کونه د قیامت او د دې اوس په مرچکې بیا راشي چې تاسو دې پاڼې له راځئ او که نه ډېر راله پوخ که ورېږه چې اواز ورکړم یا لکانو پاڅئ که نه ډم راله ګړوبې کو پاڼې له نه ځئ یو خو چې سهار وختي شي که نه نو د خدای مسلمان دا سپېره اواز برپسې رابار کړي خو ته ناشته تیاره که در پاسو شینه شینه لکه پاسه که نه چغې ما خمره سی چل دی د خدای مسلمانه مرچکي ما سوال جواب کړي پاڼې له نه ځو نه نه زما چې څنګه راباندې ستا د مرګ واجب شوی ده ښه شان دې به راباندې مرچکي ماما دا مرګ هم واجب کړي نه ته صرف ما ته ده ووایه چې هر سهار به ته ما سره په رانجو باندې کار لځې نه ولې زاړو کارونه کومه نه زه په دې حیران یم چې تا را بولیم کاله په دوبۍ کې څنګه مزدوري وکړه یار 10,000 روپۍ مې رالیږلي 10,000 ستا نوسي هم نشي ختمولی خوراخور ماما بچې په دې پاکستان کې داسې ورځ راغلی چې دې لالا دې 10,000 روپۍ ګټلي دي دا باسې ګټي راځه چې ناشته وکړو راځه نه کومه ناشته راپاسه هلکه ګوره خپل قسمت پلته مو ووهه راپاسه کنه کو لږې سار شومه نو بس بیا به تشو خوړو سره روټۍ وخورم السلام علیکم پاسې دې وعلیکم ته بخي مې ورغورځوئ دا څه کوئ دا والې ډوډۍ شابه زر کوئ مرچکې راورځي ولې ولې هسې دا څه دي دا لکه ستا هغه پخېږي ولې هغه به سوپره ده پوهې کورانو غنمو دا روټۍ چې چمچۍ دې په هغې کې څومره مزه کوي په دې باندې زه تباه او برباد شوی یم ښه خوراک ماما دې لالا دې غنم ګټي دې لالا راځه د دواړو پښې خرابې شوې وې راځه ما ته معلوم دی دا ورکه غالب ته بیا ترې نه خورې وینې باسې نه خورم مزه خوراکونه په سړیتوب باندې خوراک او ښه خلکو کره انسانان دي ګزاره کوه ورور هغه هم ورکوټی دی تا هم ورته ځان ورکوټی دا خلک دومره خوري داسې یو داسې کاش چې داسې آینې شي چېرته جوړې کاش چې داسې آینې شي چېرته جوړې چې د مخ په ځای ضمیر پکې لیدې شوې او که نه نو ستا هغه به پکې موږ لیدلی وې نو دغه خو چل دی که نه ښه راته نه شومه ښه راته نه شوې نو ته به مې پکې پېژندلی وې چې هسې راکډه کېږي خو پښه به مې م راشي هلک ونه وی نو خراب چې په دې یو قپې ځان وژنم ولې بسم الله پې وایي هر وخت لکه د زناورو په خور کې نښتې یې په ګیا باندې بسم الله الرحمن الرحیم زر کوئ شابه کوئ ما به لیونۍ کوي تاسو به ټیک ټاک شینه هلته نه دي هلته به زه کله ناکله دمه در کوم تپوئ پې تپوئ بوچوې لږه لږه رالی یا پې هسې تپوئ ډوډۍ وڅه وخورئ خورې اوس یې چرګې نه یو ونډه راوړه ډېر مزې دا مې پخ کړې ده زه رالم خو زر کوئ بس ځان تیار کړئ چې پټي ته ځو خلک به تلي د پاسه سره غرمه شوه په 5 بجې خلک پاڼې له ځي راځئ راځئ هلته به م څه وکړئ پاسه سره هغه دا زما نه تنګ وتخوئ زوی ښې وکړه مخکې شئ هله هغه ترنګړې راوالئ څادرې مادرې مخکې شه لکه خدایا چې زما دې کوم نصیب ته ګوره چې کوم یو یار کوم هغه رب د ملکشي هر څه زما په سر دي ربه
زه د دې وسیله پیدا کولم زما ملګري وي هغوی ته وګورم دانشو څنګه خوشحاله ده وایي زما زړګي او چودې راله پوخ د قیمت واړې دا به د کوم ځای پورې دا ګوتې څټې بې ماله دومره برانه کړه نو خوړې به دې که نه هلته خو پکې دا نشته چې دا ستا حصه ده او دا زما حصه ده پرې وجلې به دې وي او خپله حصه به دې د خلکو انسانان ماما ګڼي زما زناور ماما شوی دی پرخوریا بس دې خلکو هم درته وویل چې دا لږ نور مه وه په شرم خونې خو پته نشته لاس دې ټکنی دی چې والی دې نه ساعت دې نه تېري نو د خدای مسلمان خو دوانده وي یو دو خوړه یو ما هغه زما هم نیمه تا خوړلې ده ما نه ده خوړلې نو روغه چې راپاسېده خوب نه نه نایز مه وارزنیم ښه بله به دله پخه کم دا پاڼه ماته کو مرچکې به په پټي کې ولاړي او تک سور به راختې لکه د سور مرچکي کله زه نن د ساګو په ځای بل څه وړمه چې بسي ته تمبه شي هغه تمبه چې ورته وایي بچي ویم زمین د مشرانو هغه متل چې پوره نه راغلی که نه نو سره د ګټه لاندې که نو نه مري خدای دې زما مشران مړه کړي چې زه بیا چاته خو متلې نه کوم او ستا هغه خواځې مړه شوي دي خبره واوره مشران د خیري کې زه ستا مشره نیمه مانه اوس ملک بېغمه کې ته زما مشره نه یې زه ستا کشه دی تا به اوس ما له ښځه دا خو مې خور راله خورې څنګه جوړ تکړه څنګه یې وروره څنګه یې خورې شکر دی الحمدلله دې خوا راڅوري ته یاره خورې زه خو د نازکې نه ډېر تپوسونه کومه چې کله سنټر ته ځي نو ما ته وایي چې دغه یې دا څنګه چل دی دغه یې خورې ستا تپوس دې کومه الله دې ښاد که زما خورورې زه خو دې ستا پوښتنه هر وخت کوم ناجوړه دی و څنګه د خیر بس خیمه خورې ګزاره مې شوې ده خو دا زوی دې د رور نه خوږ دی او دا رور دې چې کوم دی د زوی نه خوږ دی نیکمله دې تربیت مې ونه داسې کړی دی مال د مشرانو به تلیخ کولوئ ماشاءالله ماشاءالله د خدای مسلمان یې نازکه ستا لور ده او کنه بچی تا ته پته نشته دی داسې کار وکړه تابعدار زامن د خدای درکړي زه به هغې کې والم وایه بیمار یم سینه مې خرابه ده څو ورځو نه په کټ هغې کې دې وړمه که نه نو یاره نن مې هسې بار ته زړه وشړه ووتمه ګینې د راوتو نه ومه الله دې خوشحاله که دقسې ورو ګرځه چې په کټ پرېوتې بیا به دې په دقه کټ کې هدیرې ته وړي لږ ګرځه چې ژوندی یاره خور دا خبره خو دې بالکل ښکلې وکړه داسې کار وکړه تاسو پاڼو له لاړ شئ او زه به دې په اوږه باندې پاڼه به مګه پلار ماتئ بس د پوس پوښتنه م ترې وکړه جوړ دی او ځي به په خپله لاره یا وروره زمونږ د بټۍ وار دی د خیره او مرچکې بار بار خلک رالیږي وایي پاڼې له راشي دا لکان مې په سارو رضا کړي دا بوزم مازدیګر به زه تپوس له درشم خدای دې ژوندی ساته زما د زړه دپاره او دا بچي دې ډېر دا رور دې م ډېر زه ورته خبره درته کوم داسې کار دی که نه زما دا مور نه ده دا به درځي نازکه به غواړي که نه زما د ماماله دلې مه ورکوه دا خو چې تور برش دی د سپلو یاره او بس خور څه به دې مور څه به دې سزا کومه و څه وې ورته غلی چګړې وړې ورته ونه وې مشر سړی دی نه ما خو ته څه نه دي کاکا زه بس انشاءالله خورو مې سبا درځي تاسو دی ښه بس خدای م هر کله مور به مې سبا درځي ښه الله دې خوشحاله کړه په مخ باندې په سوري سوري ځای زه دې نه شي کور ته هغه کله ګورې ښه نو بل ورته ځانو پټک په بازار کې د ورسره خبرې وکړې راځه بس دی خلک راته ګوري اوس ځئ پټي ته تا به زه په دې لښتي کې راکاږم قراقر ماما داسې کار وکړه خورې بس دا پاڼه ماتو که نه نو سبا له ورځه زما رښتې ده چا رښتې ده پسې مړ کړمه ښه لرې شه داګانو ما به په منځ کې چکني کوي ستاسو خو په خپل زور نه پوهېږئ هغه ته ده سره جوړېږي ته دته وګوره داسې دي یو لیم نه کوم تپوس نه ورځم ناجوړه دی رښتې زه چاله نه غواړم دلې مه کوه مالې مه کوه هسې یې کور ته راوړه نه تا ته ولې زه ځوان نه ښکارم نه
او ته ځواني الحمدلله ما خو یو ادم نه دی کړی ستا دا دویم دی بچی دغه ته خو ته بېوقوفه انسان یې که نه وی عقوبت په دې د حسن دوران تیر شي عقوبت په دې د حسن دوران تیر شي او اسرائیل خو د سیار نه دی رحمانه دا ځواني به یې تېره شي بچي او زه اوس هم الحمدلله لا ځوان یم یو ښځه مې مړه شوه او بله به م کوم رورا دواړو ځواني راته معلومه ده یو لوم کړی بیا م کټونه لړل ما ته پته ده دې سره به در باندې څه ټوکه کېږي راځئ اوس وای بل ادم کوم بل رانه نشي کولی ښه راځه زه ژوندی ما دا بچي دا به زه کوم زه قر ته ګورم پاڼې ماته ورته ګوره ویم هر یوه مزدوري مو وکړه ملګريه هر یوه د هرې وینې را وتښتېدې خو نه تا ته ښه شومه او نه مې دې خور ته ښه شوم ما ته ولې نه ښه الله ته دې خدای ښه کړه چې زه درنه خلاصه شم ما درته څه ویلي په ډکه خوله درته ستړي مه شي ویم ورور درته ویم او سنکیاګانې در کوم ډک ډک شکورونه درته ږدم او ته امکې نور څه بس کیسې مه کوه مړه راځې یاره قراقر ماما یو مهرباني بله وکړه لا چې په دې سر دې وګرځومه دا د ښځې نمبر مال راکړه چې زه واده وکړم پرېږده خلک پې خفه کېږي باقي مشهورېږي رانه نور میوه نور نه مشهورېدو یې چېرته ورکومه او راځه والله چې زه مشهور نه شوم ته هم زه نه پرېږدم زویه نن سبا به خپلو دغه نه ورکړې مشروطیه ده چې کوم مې ورکړي دي که نه نو هغوی خوندارې تودو وږې په لاس کې راکړل ښې وکړل ته د دقه تودو نینو د لاسه دقه شان ښه دی دا کېده پاڼه ماته بس تاسې راوړئ که نه نو راځه هلکه نن به زود په زود تیر ماتو ښه ولې شابه شابه تیر نیسه هلکه یاره په دې پوه نه شومه که نه چې دا ماما او خورې رانه څنګه ګیر چاپېره تاوېدل خو هغه مشران وایي چې شربت ډېر خوږ شي نو هم شوګر جوړوي خو یاره دې ښځې ته مې خور ویلې خفه کولی خو یې نه شمه خو زه به د خپلې نازکې لور سره هم دا سلا مشوره کومه بس خدای دې پکې خیر واچوي نو Nope. څه کوې لکه دمه مې کول ستړی شوی د یخ زه پاڼه دې دا ماته کړې نه دویمه دمه کې دې وروځه زه خو یې د څه نه وړم دا خو بچي چې کله پنډونه برابر کړو که نه بیا به یې پته ولګي تا په ما ویوړه کله بیبي وانه وړي نو ته بیا بیبي خوراک وړو تاسو بیا ونښتئ مرچکې هغه دی چغې وایي اور یې اخیستی نو درې پاڼې ماتې کړې نه بیا دمه کوله الله دې سم دمه کړي زه دې خلاصه شمه بچو ته خیرې نه خو چړل له ګړوبې کې نو څه به وې والله کې ما د کمزوره ښکلی یخ سوری دی ولې یا خدایه پاکه اور راښکته لري وایم نشارا کا وای چې نا 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 غیک دمارا کا وای چې نا 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 ورا پر ماما می بیا ویني Vibration with Somo. په دوبۍ کې ښه مزېدار د چکلیټونو په کارخانه کې ومه تش چکلیټونه به مې خوړل ولې ښه په جق کې به مې خوړل او څه چې کېږي ربه ستا پکې خیر نو Nope. د تماکو په پاڼو چا کړي مرګونه نو ښکلی اواز مې دی نو او خدا دې خوار کشي راله بنوي وای د تماکو په پاڼو چا کړي مرګونه وایي Nope. ید میمونې د مرګ واشوی او چې د کوپرې خو د کولپۍ په تنور نه دی لکه
راله ګوتې مه وهئ ګرمي ده بیبي اوبه به مسکل غواړي راله راځه هلته مې کولر را ډک کړی راځئ راځه هلک وروره ویې تړه بس دی ملا مې ما لکه ونیسه نه شمه ونیسه نه تړم ما یم د یو کارم نه ملګري ونیسه راکاږه راکاږه ځه هلکه را سپک پکې ته واله ښه چاته زه دله پنډونه منډونه نه شم له قراقور ماما بس دونه مې دله وکړه چې مې دله راماتې کړه نو دا خدای مسلمان دی خو ګوره درې پنډه دي دا درون به ته زه والم او دا سپک به ته والي او دا ډېر سپک چې دا مې خور والي زه راځه بس راځئ جاقې مه کوئ هلته به له د غوړې شربت هم وکړم او د ډنډې پکې به درته ولګوم د ګرمۍ نه به خلاص شو راځئ ماما د ګوړې شربت څکي نه نه ګوړې شربت خو شا نه څکم ولې توبه زمارې توبه یي زمارې په توبو باندې توبه یي نه مړه یو ګیلاس په دې څکلی ویم ستا د لاسه نه دي ستا د لاسه ویم زه نه دي چې د پیو ګیلاس راکې که نه پی نو هم نه څکم د ده نه پټ پیدله وکړم زه مه یېرېږه صحیح ده شابه بسم الله ایا لیشم را قسم دې بیبي بس د شکور نه خو چې خپې تاو کې بیا دا نه وی چې نشم خوړی اوس بیا نشم وړی پاته وای هلکه ګوره دا ولې مه کوه که نه پاڼه بیا زه خه په جغ کې به کوم ته به راته زه نه وی ګوره ښه ته یو پیره بیا وکړه ولې دا مړ دی دا یو زوی مې دی خلاصه مې که تېروره خلاصه مې که ته بل ګزار وکړه که نه زمانه نرشه ده لرې زه نه ته نرشه ده نو ظالمه ځان دې راباندې شیرې د خوراک او مه کوې ته یو بل ګزار وکړه یو بل ګزار ته وکړه خواسې وکړه ده ته وکړه وې کپې وکړم دا باندې وکړه Nope. وکړه که نه ولې کنار یې وکړه که نه ګزار زه بس څوک دي والې دی والې ښې وکړه اوس پړ ښې وکړه ښې وکړه لرې شه هله دا سپک دی ښه دا پکې سپک دی ښه هېڅ بیا په لاره ته پام کوه او ځم ښه قراقور ماما لا ولې بیبي ته پسر کوو نازکه به راغلي چې کو تړلو نه بل را پسر که بل را پسر که زه لاړم ښه الله ګرانه لاړ شي شابه بل هم را پسر که نه دغه یو پیوښه ځه شابه کزان ورورس خو دا ماته روپوچت که راواله او تو او ورېږه زه به اواز دا غوی د اواز ورکړه شابه یار وره راشه دا پنډ اوچت ورقه خو راوالم یا الله خیر یا الله زمانه کمزوري دي